السلام علیکم ملګرو. دا وخت کې چې زه کوم شخصیت سره موجود یم نو د ډېرې مودې نه زما خواهش و بلکې زه دوی پسې ګرځېدم چې یاره زه به دا هستي څنګه صحیح کړم، دوی سره به زما ملاقات څنګه وشي. چونکې دا د خپل وخت یو نامور هنرمند دی، د خپل وخت یو نامور فنکار او بیا زموږ د کورنۍ سره د دوی یو خاص نسبت و. که کوم خلک ریډیو اوري نو ما د دوی هغه نغمې چې کله دوی د کیسټو دور او په هغې کې ریکارډ کړي وي نو هغه کله ناکله موږ په هغه تماشه کې وغږو. سلیم د پندو ما ته ټلیفون وکړو ریډیو ته او ما ته ویل چې یاره ته سخي استاد زما رشته دار دی، د ترور زوی مې دی او هغه بیمار هم دی. نو زما بالکل ما باندې سم څه چلو شو، یاره دا خو د ډېرې مودې نه زما خواهش و چې دوی سره ملاقات وکړم، دوی سره لیده کاته وکړم او د دې سره د دې د فن نه علاوه د دې په ژوند باندې خبرې وکړم. نو مشر السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه یې؟ طبیعت مو ښه دی؟ فضل دی. دا راته وایي چې چونکې تاسو خلک به حیثیت یو هنرمند پیژني، تاسو د پښتو ژبې د فنون لطیفه د پښتو موسیقۍ یو خدمت ته کړی دی، یو نوم دی ګټلی دی. تاسو د عظمت ګل استاد سره ما سره هم ډېرې کیسې دي، زه به هم درته بیا وکړم چې هغوی سره ستاسو ډېره ملګرتیا تېره شوې ده. لږ خپل تعارف را سره وکړئ چې ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی او پوره نوم مو څه دی؟ زما خو جي نوم غلام سخي دی. غلام سخي. خو په سخي جان باندې مشهور یم. سخي جان باندې مشهور یې. جی او بنیادي تعلق مو د کوم ځای سره دی؟ بنیادي تعلق مطلب دی چې بر وطن سره دی. ښه. او جلال آباد وغیره؟ نه نه بس دی خو مومند علاقه. ښه مومند علاقې سره دی. ښه ښه ښه. او تا نه علاوه تاسو نه علاوه نورونه؟ نورونه خو زما لکه دې فن کې نه دي. نه از فن خبره نه کوو. جی سر. رونه خو مو که نه؟ څو رونه مو؟ زما دوه رونه دي، دواړه کراچي کې دي. ښه دواړه کار. تاسو نه کشران دي؟ ما نه کشران دي، ما نه مشران نشته. ښه ښه ماشاءالله. والد صاحب څه نامه وه؟ زما د والد صاحب سید انور نامه. سید انور. ښه. او دا راته ووایي چې دې وخت کې خو تاسو پېښور کې اوسېږئ، رحمان بابا مزار سره نږدې که نه؟ نو دلته د څونه مودې نه پاتې کېږئ؟ یاره جي دلته په سن 69 نه دلته پاتې کېږم. یو کم اویایم نه؟ جی او. ښه ښه ښه. ښه د موسیقۍ سره دا شوق او بیا دې په دې کې تاسو یو نامه ګټلې ده او تاسو چې کوم دی زمونږ کاکا و الله پاک دې وبخي رویل خان مونږ هلکانو هغه وخت کې هغه یو کیسټ ډک کړی و ستاسو د عظمت استاد که نه؟ جی او. نو دغه شوق څنګه را برسېره شوی و؟ جی بس دا در سړي خپل ذهن دی که نه، لکه مونږ په دې ریډیو باندې یا په ټي ویګان خو پخوا نه وو. پخوا صرف ریډیو یا داسې د علاقه کې چېرته تماشه به وه یا به څه وي او څه که نه، میله به لاړې د چا هغه اواز به را باندې چېرته ښه ولګېده که نه، ښه نو مونږ هم دا کوشش کوو دې سره مینه پیدا شوه. ښه. نو بس کله یو سره او کله بل سره او کله بل سره ښه داسې هغه خپل کلچر هم چلوو. خو هغه داسې موږ ته جوړه شوه چې لکه کسب هم شو. ښه. چې یاره بس دا زموږ یو هنر دی، دا مې یو پیشه ده. مطلب بیا میدان ته باقاعده راوت نه. ګوره پښتانه خو ټول په تاسو خیال کړی وي نو زمیندار په ټپي کې په پټي کې اوبه خور کوي او کار کوي او ټپم وي او شاربیت هم وي. بیا د شپې په اجره کې چې کوم د منګي او رباب سره خلک شي، دا خو موسیقي او پښتانه دا سره لازم ملزوم دي. جی سر. نو خاص کر د چا نه متاثره شوي وي چې دې میدان ته راوتې؟ یاره بس مطلب دا دی چې یو زما اخلاق او مینه محبت شاه ولي استاد دې خدای وبخي زموږ ډېر ښه ملګری دی. د وخت همزولی و که نه، ښه ښه ښه. د ده سره مې ډېر زیات د ده دې ګانو سره او چې دا به چا ټپه چاربی ته ویله که نه، نو هغې سره ما داسې کتابونه پیدا کړل چې هغه ټپې او چاربی ته حساب کتاب باندې که نه، یو بل نه به تعلیم مې نشته،
یو بل نه به مې تپوس کوو چې یاره دا چاربیته بس نو هغه زما دومره اوچت ذهن و چې کومه چاربیته راته چا تېره کړه که نه او به زما یاده شوه که نه او ښه صحیح به مې د ډېرو کسانو ما ولیدل چې هغه د شاعرانو او وینا کوي نو ما ته خو پته ده چې دا ټکی پکې غلط دی که نه تاسو یاده وه خو ما ته به یاده وه تاسو سبق نه ویلی بیا مې یادې بیا هم راته یاده وه لکه ما خو د کتاب نه ویله چې بوی دا راته وښایي دا څنګه نو د هغې سره زما هغه شوق نور هم زیات شو کله دا راګ راګنیانو باندې خو زه ځکه نه پوهېدم ما سار لاس کې نه و که نه د بل په ولو باندې لاس یې ښودلو نو بیا به مې د هغې نه دا تپوس کوو چې یاره دا کومه راګني ده دا کومه راګني ده که نه هغې سره مې غزان بلد کو چې دا بېرمي ده او دا کستوري ده او دا که نه اثار ده او دا نو دا راګونه به هغې راته دغه کول نو هغه حساب باندې لکه زما ورسره شوق نور هم زیات فلمي اوښکې مې په مخ باندې دریاب جوړوي ظالمان مې د زړه غوښونه کباب جوړوي فلمي اوښکې مې په مخ باندې دریاب جوړوي ظالمان مې د زړه غوښونه کباب جوړوي نو چې هغه شوق نو سره زیات شو نو بس ووتم میدان ته نو زمونږ په وخت کې خو دا مسلې نه وي بس ټپه او چاربیت او مصري صفا ساده مجلس و ساده مجلس و کنه اوس خو چې د خلکو نه دا ورمه خندا راشي اوس هر څه ګډوډ شو بس هر څه بدل شو چې څنګه دا پروګرامونه بدلېږي که نه دا خلک هم سره بدلېږي د هغه خلکو کوم شوق توجه چې مجلسونو ته وه هغه اوس نشته که نه اوس هغه کوم مجلس چې مطلب د احساس چې کله لاوډ سپیکر او ډیګ دا شی نه دا پخوا نه و ډیګونه ورته ولګي او مایکونه ولګي نو هغه مجلس خوند ورک شي ګوره چې تاسو په میدان باندې چې کوم دی نو عظمت استاد او تاسو او ځینې ځای کې احمد ګل سره ما ډېر وخت محمد جان دي سره د عبدالخالق او سردار
دی سره موږ ډېر وخت دلته پروګرامونه کړي دي په دې کباړي بازار کې که نه. ستاسو یو کیسټ و د رویل کاکا تاسو نه ډک کړی و که نه؟ جی جی هغې کې ستاسو عظمت وایي. ښه دا درته یادېږي؟ مالته خو ډېر مجلسونه ما کړي دي. نه مجلسونه خو ډېر خو دا سپیشل کیسټ تاسو نه هغه په دې پېښور کې چې ته ډېره کې ډک کړی و هغه زما سره شته زه په ریډیو کله نه کله په دغه باندې په دې دغه کې کباړي بازار کې م ډک کړی و. کباړي بازار کې م ډک کړی و. دغه ګیسونو والا دغه و دغه نه بره زموږ ډېره وه. ښه نو هغه چې به راغی بیا به راته ناست. الله دې جنتونه تاسو ډېره ډله پاتې شي عظمت سره. عظمت سره تقریبا 9 کاله ډله ما د عظمت سره کړې او داسې ډله مې ورسره کړې چې تاریخي ډله مې ورسره کړې چې بیا به زه نه وم که نه نو خلکو به ورته ویلې چې یاره بس سخي استاده دې څوک و که نه. بیا راباندې جرګې مرکې شروع کړې خو یو وارې خو ته ویل شولو ما بیا رالم مال چې اوس دا خفه کېږي وخت هم ورسره ډېر تېر شوی که نه نو هغه بیا ورسره بیا په پاټۍ کې مکمل ولګېدم که نه. دا پوښتنه درنه ما کوله چې دی لکه اکثر دا پښتانه چې دي د فن خوښوي فنکار نه خوښوي که نه نو مثال سا والد صاحب هم د نورو سندرغاړو اوازونه به یې مې اورېدلی او خوښ کړي وي ته چې دې میدان ته راوتې نو بیا داسې کورنۍ نه راوتل داسې آسان کار خو نه دی نو سوال ټکول دې خوړلي لکه عظمت استاد وایي ما له وي دا ګوتې مې ماتې کړي. سرجي تر مرګه پورې زمونږ والده صاحبه دي خدای د ټولو مسلمانانو څه وبخي امین نو هغه ما ته یو ورځ راغله او راته ویلې چې زوی که دا فن دې کوو که نه په ما به سلام هم نه اچي. نو خو ما ته ډېره زیاته محترمه وه ډېره زیاته راته ګرانه وه د هغې په دواو باندې تر اوسه پورې رنګ یم. دا واورې ما سره د مور ډېره غټه دوا وه. 9 کاله ما دا فن پرېښودو 9 کاله ما ونه کړ. د عروج په وخت کې ښه په داسې وخت کې و چې ښه مانګ مې وده دی بغیر چې ډېر کسان به داسې راغلل چې وروره موږ دا واده وروسته کوو خو دغه خلک دا کلي رانه تا غواړي وروره څه چل به کېږي نو ما ویل دا ستاسو خپل کار دی دا واورېده خو زه دې وخت کې اوزګار نه یم خو هغوی به هغه نیټه وروسته کړه که نه چې تا او پلانکي چې پکې نه وي موږ دا تماشه نه کوو. نو مور ته مې ویل چې مور ما خو اوس دې خو وخت کې خلک غواړي او شور شوی یم نو ما بیا راته هغې راته ویل چې بچیه چې زه د نه خفه کېږم نو په دې به څه وکړي خو هغې زه داسې کړم چې ورځ ته ورځ به زما دا رنګ زړېدو هغه زما په زړه کې به ډېر څه وکړه هغه پکې خاوره کېدل ډېر زیات تکلیف یې راته پیدا کړو نو بیا رالم دې مور ته کېناستم زما مور الله دې وبخي د ټولو مسلمانانو سره نو هغه دینداره ښځه وه تقریبا 15 کسان د هغې دلته زموږ په دې علاقه کې د قرآن خانه وه که نه شاګردان یو ماشاءالله نو ما ته ویل چې زویه زه اوس دا کار کوم او ته دا کار کوې نو دا خلک به ماته څه وایي ما ویل چې هر سړي سره خپل دغه ځي مور خو سوال درته کومه زه ورځ ته ورځ مخ په ختمېدو مې بدن مې کمیږي که نه خو زما هغه اواز سره زما د زړه هغه بړاس وځي هغه تکلیف رانه لرې کېږي که نه نو خوښه دې خپله ویل درته ویلی خو نه شمه خو زه بس اما چې څه د خولې نه ختلي هغه ما واپس واخیسته که نه او چې ته بې خرابېږي دوی نو مطلب دا دی چې اجازت میلاو شو که نه بیا مې لکه بس بیا مې 9 کاله بعد مې بیا شروع وکړه که نه. ښه تاسو موسیقۍ سره تعلق لرلی دی خو ساز مو نه دی زده کړی نو خوښ مو نه و که نه؟ یو خبره ته کوم ما خو تا ته خبره وکړله که نه چې زما په خپله شوق نه و شاه ولي یو غټ هستي وه او په دې دغه کې راته ویلي ویل ما دومره آواز دی سخي جان او ما دنیا ته ورسوه او ستا ویل دومره زما آواز خو ډېر ګړلم آواز و ویل ما دنیا ته ورسوه او ستا دومره آواز دی په دې خېټه کې د ځان له خاورې په سینه کې د خاورې کې ولې داسې کوې ما ورته ویل شاه ولي استاد دا ژوند سړي پسې بیا نه راګرځي دا واورېده چې څه زموږ شوق وشو خو زه چې اوس دې نه وروسته باجه یادوم او یا رباب یادوم یا د دې مسلو سره که نه نو بیا لکه زه به هم داسې شم بیا په میراثیانو به مشهور شم چې دا میراثي دی که نه نو دغه شی نه کوم او نو لکه ما هغه سره ډېر وخت شاه ولي استاد سره شاه ولي سره په میدان باندې په میدان مې ورسره کړی په کانسرت مې ورسره کړی دی که نه دا شوګانې به کېدلې دا واورېده او دا یو کیسټ ما ډک کړی دی صرف شاه ولي استاد دی مینا ګل استاد دی
په جلال آباد کې جشن له تللی وم هلته مې یو کیسټ ډک و که نه آیا چې د هغه چا سره شته دی که نشته دی باچا یې کوو د کیسټو کار به یې کوو هغه په جلال آباد کې مشهور دوکان و نو هغه له مې یو کیسټ کړی و نو هغه به یې ډېر زیات وچلېدو همدی پکې سازونه مازونه هغه کولي وو شاه ولي و مینا ګل استاد و نو لکه د هغې نه بیا ډېر زیات مشهور شو هغه زمونږ هغه کیسټ که نه پېښور ته هم راغی دلته د کیسټ دور چې و نو دلته د کیسټې کړي دي دلته خو ویجي ډېرې کیسټ کړي ده نواب سره مې کړی دی سید محمد سره مې کړی دی دا غازي سره مې کړی دی که نه ډېر کیسټ د مخمد جان سره مې کړی دی ډېرې کیسټې ما دلته ډکې کړي ما ته حساب نه دی معلوم دومره کیسټ مې ډکې کړي ښه دا راته وایي دغه نور هنرمندان چې احمد خان شو ګلاب شیر استاد شو مولا عبدالوهاب شو یا دا نور فنکاران دي سره میر احمد شاه دي سره دی چې میر احمد شاه سره مې څو کاله تقریبا 45 کاله ډله مې میر احمد شاه دی الله وبخي ابې سعودي ته لاړو که نه او لکه داسې 45 کاله ډله مې هغه سره هم کړې میر احمد شاه سره احمد خان سره دی کړي احمد خان سره مې ډله نه ده کړې پروګرامونه مې سره په یو میدان کړي دي په دې وزیرستان له بغه ډېر زیات تو اورې که نه نو زه بیا بوتلم دا مې بوتلم چې کله به زه خلکو ولیدلم نو خو ډېر دغه سړی و او زه به خلکو ولید ویل سخي جان استاد راولې راغلی دی که نه نو بس بیا به دله پرې غوسه ورله خو ډېر کرک سړی ما ته یاد چې یو ځل زمونږ کلي کې واده و تاسو راغلي وي سر عظمت ګل استاد او تاسو هغه وخت کې مونږ واړو تاسو ښه ځوانان وي او تاسو د تیلي ټوپۍ په سر وه او ماشاءالله تاسو له الله پاک ډېر ښایسته څېره هم درکړي وه که نه نو په هغه شپه ماته یادېږي چې بس خلکو دا غوښتل چې یاره دا سخي استاد دی لګیا دی لکه ما د وخت سر نه چې یو خو مې دا ټوپۍ د زندګۍ نه والې تر دې وخته پورې ما د سر نه ټوپۍ نه ده ګوزه کړې مخکې به زما کراکول په سر و بیا چې دی نو اوس هغه فوټوان زما شته ته واورې تا خورۍ مې وړي دي که نه هغه فوټوان زما اوس هم شته خو لکه زه سرتور سر نیم ګرځېدی ماشاءالله سرتور سر بالکل نیم ګرځېدی دا راته وایي د میداني او د کیسټو نه علاوه بار ملکونو ته چې پخوا به دا فنکاران بار ته تلل که نه ما په د بار دپاره میر حمزه استاد د خدای وبخښي رباپي و پېښور کې تاسو به پېژندو او هغه پروګرام کړی ویل مونږ به ځو دغه ته دوبۍ ته نو هغه پاسپورټ ما سره پروت دی لا نړۍ بیا او نو ما ورته ویل دي که راځي میاشت زما یوه نیمه زه دومره خو بیا وخت نشم تېرولی که نه نو بس د هغې نه زه بیا وروسته شوم ما ورته ویل وروره خفه کېږم او ورورولي په خپل ځای ده خو لکه د بار د تلو نه یم ښه دا راته وایي چې د دې میدان او د دې کیسټو د دې نه علاوه ریډیو ټلویزیون ته تللي تا ته مې وویلې که نه چې ما په دې پېښور کلب کې معجبینه وه احمد خان و که نه او زما او د عظمت پروګرام و خو مونږ داسې بیل ځای را کړی و هغوی چې دی نو بیل ځای و نو مونږ ته هم کیمرې والا ولاړو مونږ تصویران هم راتله په هغه کې و په د هغوی هم راتله که نه او یو وارې مې ایډیشن ورکړو لکه غزل مې په دغه سره فنکارانو سره ریسل کو خو چې هغې نه مې تپوس کو چې یاره دا خو مطلب دا چې دنیا کې غږېږي دا په ریډیو کې په ریډیو کې که نه دا ریډیو مخکې د خچرو سره دا و که نه سملۍ سره مخکې دل نو دلته مې ایډیشن ورکړو بیا راپسې تله راتله ما ورته ویل چې خفه کېږئ مه ما نه غلطي شوې ده ته واورېد خو نه کوم په ریډیو باندې پروګرام ریډیو ټي وي ته نه یې نه ما تللی فن مو محدود ساتلی بس ما ویل چې زما شوق دی نو مطلب یې چې شوقو مې نه دنیا ته اورې که نه هر سړی مطلب دی چې زما خپل شوق دی که نه خو زما د ورور به تره دوی به هغه به دا شوق خوښ نه وي نو بس ما په دې دغه کې کله دې بس که د موسیقۍ نه دې لاس ډېره جي یو 19 کاله به کېږي 19 کاله کېږي بیا نه یې تلي څنګه ولې زړه کې څه راغل وراره مې واده و د زوی واده و هغه ده راته ویلې چې هلکه دغه قاري م راغلی دی پلاکې زموږ د کلي خلک ما ورته ویل چې یاره بس ټول به د کلي خلک بده خبره ده که نه خو ده ویل چې مرې وکړو چېرته به ځې دا خو داسې نه وو دا اوس خو غریب شل دی سلیم خان دا سلیم خان او ده به پلینکو چلو دغه ته دا څه شی ورته وایي ټل دی پړه چینار او نو دا لکه
هلته لاړم هغه پروګرام مې وکړو دی پکې ریکارډونه وکړه ما ورته چې په دې یم خفه کړه ما ورې او ورته ویلي مې ګوره که چا ریکارډینګ وکړو که نه نو ما بیا به درنه خفه یم خو هغه د دی خپل شوق یو څه مې ورته ویلي نو ما پرې نه شو منې کولی که نه نو هغه پروګرام مې هلته وکړو د خو د هغې نه مې بیا وروسته پروګرام نه دی کړی ښه اوس راځو لږ ستاسو ذاتي ژوند پلو که نه بچي م له خیره سره څو دي مال د خدای دی اوس دا یو 10 هلکان دي ماشاءالله د الله مال دی ودونه مو 2 کړي دي 3 وله مې ودونه کړي دي نه تاسو په خپله 2 ودونه کړي ما 3 ودونه کړي ښه ماشاءالله 3 ودونه مې کړي وو لکه د دې 2 نه بچي شته لکه 2 زامن یو لور د دې کشرۍ وو او دا 9 زامن چې دی نو د دې مشرۍ نو 11 زامنو زما ماشاءالله او داسې پکې مړه هم ډېر وو که نه خو لکه بال بچهداري زموږ مطلب دی چې کله دا بال بچ را پیدا شو وایي شوق مې ستا د ډېرو پیغورونو سره لاړلو او زور مې شوبه د ستمونو سره لاړلو نو کله چې دا اولادونه زیات شو دلته لوډ زیات شو که نه نو ما ویل چېرې اوس کار نه کار واله نو ما تقریبا بیا 14 کاله جي فول شپ رکشه وچلوله او د سایکلو ښه مصري ما خو مطلب چې فن نه دې لاس واخیستو رکشه دې واخیسته او بیا دا رکشو کار پېښور کې نو واو نو کومې پیسې میسې مالیت چې را سره و ځمکې مې دلته هغه مې هم خرڅې کړلې او هغه کورونه مې هم خرڅ کړل دلته په کرایي په مینه کې ناست یم بچي هم راسره کړېږي خو زه بچي خو له خیره زلمي دي ماشاءالله د الله نه رضا یم ډېره بچي څنګه خیال ساتي ډېر شکر دی ډېر شکر دی ډېر د الله نه راضي یم به د اوس وخت کې چې زما کوم بچي دي که نه نو زه هم داسې به د ډېرو خلکو نه الله دې بس تاسو به تربیت ښه کړی که نه بل تاسو محنت کړی دی او بادۍ باندې دا زوی زما دا د مشر نه کشر دی هغه مشر رانه یو خو آصف دی که نه ستاسو یو دا آصف دی جي دا آصف دی او مشر چې دی امین الله نامې ده امین الله هغه د رکشو مارګین کار کوي که نه او ښځه ټیچره ده په ګلبار کې که نه ماشاءالله نو بس دی زما احترام کو زه د احترام ځکه کوم چې زما مطلب فصل دی نو زما نوم آصف دی او الحمدلله زموږ والد صاحب چې کوم دی زوی ما په ډېر والدینو کې ډېر یو بهترین انسان دی ځکه چې دا کم فیلډ د ده تیر شوی دی د دې سره چې زموږ کم تربیت د کړی دی نو دا ډېرو کمو خلکو اکثر زه یو ځای ته لاړ شم زه ناست یم خبرې کېږي نو ما نه ډېر خلک دا تپوس کوي چې ماشاءالله ستا ډېر ښکلی ماحول تیر شوی دی الحمدلله هغه ټول زموږ د والد صاحب برکات دي او د هغه تربیت دی چې لکه دی او تر اوسه پورې چې مطلب زموږ والد صاحب زموږ دپاره کمې قربانۍ ورکړي کمې سختې او کمې تنګې تېرې کړي دي که نه الحمدلله اوس موږ د ده هغه یو قسم هغه د حمزه بابا یو شعر دی چې تشوي د پښتو غزله ځوان زدې بابا نو الحمدلله موږ یې ځوانان کوم د ده وینې او د ده هډوکي او د دغه محنت نو بس دا ده چې سب کړي وو دا د ده یو شوق وو یو محبت یو د زړه اوس الحمدلله بس اوس موږ درته ویلي چې بس تا چې موږ له کمې قربانۍ ورکړي دا کافي دي بس اوس ته کښېنه چې موږ ستا خدمت وکړو نو ګوره دا پلار چې که نه نو دا مور پلار دا ګوره ونه وي که نه د دې د سوري لاندې دا بچي ناست دي موږ نه د څوک تپوس وکړي چې نه مور شته نه پلار شته او محسوسو چې کاش زموږ مور یا زموږ پلار دا د په کټ پراته وی خو چې وی ځکه چې د مولانا طارق جمیل صاحب نه مې اورېدلی وي چې هسې دې د پلار مخ ته وکتل نه کوئی خدمت پوچي هېڅ تپوس ته ونه کو او هسې دې مور ته وکتل سهار چې وځي نو جنت در باندې واجب شو نو بختور یې هغه بچي چې مور پلار یې وي او د هغې خدمت وکړي او د هغې نه دعاګانې واخلي که نه د الله نه رضا یم الله دې رضا شي زه دې صاحب ډېر زیات خوشحاله یم د دې بچو نه که نه زه ویم کار وایي پلاره خدای دې دولت ته وګوره چې کارونو غم مه کوه زه خو کار هم نشم کولی دې وخت کې به څونه عمر یې ستاسو له خیره زما 77 سال عمر دی جي 77 یعنې واویا او ماشاءالله ښه خو ما خو ویل تاسو عمر د الله فضل دی زه بچ پاتې شوی یم که نه بچ پاتې شوی ځان مو ساتلی دی ځان مو ساتلی دی تا واورېد خپل ژوند باندې مې نظر اچولی مغه شان رفتار مې کړی دی ډېر دې ښه کړي ګورې جي دا خپل مستقبل یا د بچو مستقبل جوړول دا د انسان په خپل لاس کې د عقل فکر صلاحیتونه خدای پاک
هر چا له ورکړي دي. څوک یې په صحیح لاره استعمال کوي، څوک یې په غلطه لاره استعمال کوي. نو چې چا په غلطه لاره باندې تک شروع کړو نو هغه ظاهره خبره ده، یو لار دوزخ ته ځي بله جنت ته ځي. انسان الله پاک پیدا کړی دی، دله عقل فکر ورکړی چې ته په کم طرف ځي. کم طرف اوس تاسو مثلا د بچو تربیت کړی دی او په ښه طرف تللی دي، نو زه سخي جان استاد ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو سره ملاقات وشو. د ډېرې مودې نه زما آرزو وه. خوشحاله په دې شوم چې زړې سترګې دې راته را ژوندۍ کړې، زړې سترګې دې راته مشرانو را ژوندۍ کړې دي، که نه رویل خان خو زما ورور و. صحیح ده، بالکل بالکل. بس مونږ خو هغه وخت کې تاسو لیدلي وي چې مونږ هلکان وو، تاسو به راتلئ زمونږ کلي ته به راتلئ، او بیا دا ده چې ستاسو د خوی خصلت ته مونږ خبر وو چې الله تعالی دروند خوی خصلت در کړی دی، او بس وخت یو څو لحظې ښې تېرې شي که نه، دا ډېره لویه خبره ده. نو بس مونږ هم دعا کې یاد ساتئ، الله دې تاسو په ژوند کې برکت واچوي، او د بچو په خوشحالو مو خدای پاک ماړه کړه، بچو له مو خدای پاک توان توفیق ورکړي چې ستاسو خدمت وکړي. امین امین او نو بس مونږ هم دعاګانو کې دا چا بچي الله تعالی نیکان کې، دا چا بچي د ټولو مسلمانانو الله دې بې لاره لارې نه وساتي. پوه شو که نه، چې بچي باندې مور پلار بیا کړېږي که نه او جاړې وکاړي که نه، هغه ورځ د قیامت د دوی هم خرابه وي. او بیا زمونږ رحمان بابا یو شعر دی که نه چې بدعمله دوی چې مړ شي پلار ته خلاص شي، لکه غاښ چې په ویستو د درد خلاص شي. دا متل مې بېګام دی ته وکړو. الله دې ښه لاره، ډېره مننه، داسې کار به کوو که نه. او ډېره مننه جي.